ستاره غلام حضرت مولوي صاحب د وهابیانو سره په توسل مناظره جوړه شوله ژوندی و. یوه میاشت مخکې ما نه کتابونه وغوښتل ما ور ولېږله. ندیم صاحب وایي چې شهید شیخ صاحب رحمت الله علیه د توسل په مناظره کې زموږ نه کتابونه وړي وو. په دغه مناظره کې خو صاحب تاسو هم پخپله موجود وو یا زه موجود وم. خو داسې ده چې دغه مفتي صاحب چې دی یو افتراباز سړی دی، دروغ ډېر وي، د الله یره پکې نشته دی. شهید شیخ صاحب علیه الرحمه نه کتابونه نو غوښتي. د سره چې خوا کې د ویډیو کې دا کم صاحب صوت الحسن ناست دی، د دوه درې ځل زموږ شیخ صاحب سره مناظره کورس یې کړی دی او د ندیم صاحب را لېږلی و او دی به زموږ شیخ صاحب ته ناست و، لاسونه یې ورته ښکلول، چاپیانې یې ورته کولې. څو ځل ما ته دلته بادر کلي ته راغلی دی او زموږ د پاوکي د مناظرې نه بعد هم دی ما ته راغلی و چې تاسو هلته افضل دي ترتیبیان د رستمي مخې ته نیولی و چې دې کې غلطیانې دي او زه مفتي ندیم صاحب رولېږلم او موږ د شیخ امین په خلاف څه لیکل کوو که تاسو دې کې موږ ته څه مواد راکړل. ما نه مواد وړي دي، ما ته راغلی دی. اوس چې دې غلط بیاني کوي او افترابازي کوي په شهیدانو باندې، وفات شده حضراتو باندې، نو دا خو د دې خپل یو خیانت دی او یو زیاتې دی او یو دروغ ویل دی او دا خو د دې شیوه ده او میشن دی، هم په دې دروغو باندې دی او بازار ګرم کړی دی. حقیقت دغه چې ما بیان کو او کتابونه شیخ صاحب د سره ته نه دي غوښتي، په خپله وله دغه عبدالرحمن نامې ده که څه دی، دی ورته راغلی و په خپلې کتابونه راوړي چې ستاسو د وهابیانو سره مناظره ده. دغه دوه درې رسالې موږ راوړي دي، په دې کې د وهابیانو د اکابرو نه چې کوم دی توسل په ذات فاضل دا ثابت دی. شیخ صاحب رحمت الله علیه د حکمت په بنا ترې نه واغستل، خو مناظره مونږ کړې ده. ټوله مناظره کې د څوک وښیي چې مونږ د ندیم یو رسالو کتاب پیش کړی، شیخ صاحب ته واغستل او هغه مکتبه کې کېښودل یو سیټ ته، حکمت بنا باندې چې دا سړی راځي لاس هم ښکلی چاپیم کوي، ما سره مناظره کورس هم کوي. ګوره کېدای شي هدایت ورته نصیب شي، د ده د وجې ندیم ته هدایت نصیب شي. په دغه حکمت کتابونه ته یې اغوستي دي او مکتبه کې یې ښودلي دي. باقي هغه مناظره ما کړې ده، ما نه تپوس وکړه. په هغې کې موږ رساله د وهابیانو الزاما نه ده پیش کړې چې دې رسالې لیکلي توسل ستاسو مشر منلي او دې منلي دي. هغې کې ورته موږ اول کتاب الله او بیا احادیث وغیره وغیره کتب د فقه د هغې نه استدلالات کړي دي. خو دا ټول دروغ وي، د ده کار د دروغو دی. دویم که ته شیخ غلام حضرت صاحب یادې دغه خط به انشاءالله آینده کې زه تا ته پیش کړم چې ما ته هغه کم القابات په خپلو خطوطو کې راکړي دي. پاتې شو دا چې دی وایي چې یاره ما سره د شیخ صاحب خطوط دي او ما ته القابات راکړي دي. نو کیسه دا نه وه چې کوم ته بیانې، هغه کیسه دا وه چې وحاد صاحب دی که څه دی د افغانستان یو شیخ صاحب دی ګل وحاد صاحب، هغه شیخ صاحب ته ویلي و شیخ صاحب په حقه دنیا دی او شیخ صاحب ما ته په خپله ویلي چې وحاد صاحب وایي چې ما ندیم دې ته تیار کړی دی چې حیات آباد کې یو کور کې شیخ صاحب تا ته خپو کې کېنوم، ستا پیر صاحب پسې به نن نه پس خولم نه کولاوئ، تا نه عفه غواړي، ستا لاسونه به ښکلوي. نو چې کله ګل وحاد صاحب زموږ شیخ صاحب ته ده ووی، نو شیخ صاحب ویل چې دې توبه وباسي دومره رجوع کوي حق طرف ته، نو دغه القابات به یې درکړي، هغې نه مونږ انکار نه کوو. خو په دې غرض یې درکړي و چې ته توبه وباسي او ته ښه کېږي او د شیخ صاحب لاسونه ښکلوي او عفه ترې غواړي او خپو کې ورته کښېني. نو شیخ صاحب یا خط به درلېږلي، موږ د هغې نه انکار نه کوو. خو زم که ته توبه وباسي او میډیا په وړاندې غوږونه ونیسي او دې خرافاتو ترهاتو نه ووړې، زه به درته هم القابات درکړم چې یاره دا مؤمن دی، مسلمان دی او الطایب دی او یا الصالح شو، دغه القابات به د لازم درکړم. خو څه خبره نه ده. او پاتې شو دا خبره چې دی دا وایي چې یاره د شیخ صاحب غلام حضرت دا 5 خبرې دا شرکی ویل عیاذ بالله، دا 5 عقاید چې یو د علم غیب یادې، یو د حاضر ناظر یادې، یو د استمداد یادې وغیره وغیره. او د استمداد په مسله کې چې د کم دا نوې ویډیو وکړه
او دا کومه دعوی دنیا ته پیش کړي چې دی دا وی چې یاره انبیاء علیهم السلام یا اولیاء کرام معجزتن و کرامتن امداد کولی شي، نو بالکل زمونږ هم دغه دعوه ده. او نور خبرې چې چټي خبرې هغه مزه نه کوي چې یاره صوفیانو کې نر نشته او نر نشته. نران مخکې موتانې لیکل اغستې دي، استا لیکل ورسره موجود دي. د کېدو د نه کېدو په مسله کې استا لیکلو د ریوند د امیرانو دستخط هغه اوس هم زما سره موجود دی او دنیا هغه ویډیو کتلې ده. هسې لا پې دوپړې مزه نه کوي. دا اوس په دې مسله کې د استمداد په مسله کې ته ډېر زور ورکې، بس راځه بالکل موږ در سره تیار یو. خو مغه شرایط چې زمونږ استاد درمیان کې به ثالث شیخ ادریس صاحب وي. ثالث نه مه تخته، د ثالث ذکر قرآن کریم کې راغلی دی، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. قرآن کریم کې راغلی، احادیثو کې راغلی، 25-30 پورې احادیث ما راغونډ کړي چې هغې کې د صحابو درمیان کې کوم نزاع راغلی، کوم اختلاف راغلی، هغې حکم و ثالث سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ګرځولی دی. هغه مونږ پیش کولی شو انشاءالله الرحمن. هغه چټي فضول خبرې دي. او کته دا بهانه کې چې شیخ ادریس صاحب سره وخت نشته چې هغه مونږ ته 15 غنټې راکړي، دومره روزګار نه دی، نو زه به داسې وکړم چې زه به شیخ عنایت الله برهاني صاحب پسې لاړ شم، زه به هغه ګاډي کې کینوم، شیخ ادریس صاحب نه ټیم راواخله. دواړه زه شیخان زمونږ محترم دي. 15 منټه صرف 15 منټه د استمداد مسله وي، که د علم غیب مسله وي، که د حاضر ناظر مسله وي، چې کوم مسله ته وي، که د وجد او د جذب وي، چې څه مسله ستا خوښی تا ته مې اختیار درکو. بس دغه مسله کې دعوه زم لیکم یا د شیخ صاحب ریکارډ زم لګوم، ته خپله وغږېږه هلته کښېنه، خپلې خبرې کوي، که خپله دعوه لیکي. بیا ګورو چې شیخ ادریس صاحب ستا نظریې ته غلطه وي، که زمونږ د صوفیانو نظریې عقیدې ته غلطه وي. که دغې ته تیار نه راځه تنګي ته ځو. مفتی ګوهر علي شاه صاحب یو منصف سړی دی، یو عادل سړی دی، هغه ته کینو مخې ته. خو په شمول له شیخ ادریس صاحب د شیخ عنایت الله برهاني صاحب کې یا د یو بل د دیوبند چې منصف عادل حنفي یو شیخي، که هغه شیخ ادریس صاحب ته موږ سره مني او قبول مني، بس راځه کینو موږ مخې ته انشاءالله الرحمن خبرې پې کوو چې کوم مسله ستا خوښوي. صوفیانو کې نر یو نه ډېر نران دي، ډېر نران دي الحمدلله. هغه نرتوب هغه دنیا کتلی دی د صوفیانو، خو دومره ده چې مسله باندې ګوته کېده. زما دا شرایط ما سره ومنه، ویډیو ثالثي نشي کولی، ثالث به شیخ ادریس صاحب صرف 15 منټه دی مونږ ته راکړي. مونږ هغه ته هم دا یو درخواست کوو چې شیخ صاحب محترم ستاسو په دې 15 منټه مونږ ته راکولو باندې په دې عالم کې او دې دنیا کې او په دې علاقه کې دا فتنه او دا فساد ختمیږي. برای کرم 15 منټه مونږ ته وباسئ، مونږ درځو او دا دعوی درته مخې ته ږدو په شمول د شیخ عنایت الله برهاني صاحب کې، او تاسو د صحیح عقیدې او د غلطي عقیدې صرف نشاندهي وکئ. که په دې ما سره ندیم راضي وي جواب د داسې محذب الفاظو کې راکړي، مونږ تیار یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.